شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. برش ټول څخه راوروسته کلان سټمپ ټول سټمپ خو تاسو ټوله پېژنئ، ټاپې ته ویل کېږي. خو دلته د ټاپې غوندې وظیفه نه اجرا کړي، داسې یو څه بیل وظیفه واجرا کړي. د کلان سټمپ ټول په واسطه تاسو کولی شئ د آبجکټ څخه کاپي واخلئ، بل ځای څخه وکړئ پیسټ یې کړئ په یو بیل شکل سره، په یو جلا شکل سره. څنګه د مثال په ډول زه غواړم پر مثال د عکس څخه یو کاپي واخلم، بل ځای د برش په شکل پیسټ کړم. تاسو کولی شئ دلته بیا کار د برش په شکل سره وکړئ. اوس نو سټمپ ټول راخلئ. سټمپ ټول چې کله اخلي د هغه ځای تاسو کاپي اخلي، پر هغه باندې تاسو الټ نیسئ، کلیک ورباندې کوئ. چې ورباندې کوئ الټ کلیک. اوس نو بل ځای تاسو کولی شئ کوم ځای تاسو کلیک کړئ ټارګېټ کړئ، د هغه ځای تاسو هر ځای وغواړئ دلته پیسټولی شئ، ایښولی شئ. نو هلته نور ټوله پراپرټیز د برش غوندې ده، چې غوندې برش غوندې برش موږ ویلی وو چې هغه سایز او ویت او هایټ ټول تاسو کولی شئ څه وکړئ منظمه کړئ. کلیک ورباندې نیسئ، د هغه انتخاب شوي ځای کاپي تاسو کولی شئ بیا په هماغه شکل کې تاسو غواړئ هلته څه وکړئ ځای پر ځای کړئ. دا وظیفه وه، د سټمپ ټول وظیفه وه. په دې کې هم کېدای ځینې موډونه پلو د برش هغه ټوله په سټې کې داسې هماغه د برش غوندې نور داسې کوم خاص بل جلا پراپرټي دی نه لري. دا د کلام سټمپ ټول وظیفه ده. په مختلفو ځایونو کې موږ دې څخه استفاده کولی شو، مختلف ځایونو کې پر دې باندې کار کولی شو. د مثال په ډول سره زه به مثال درکړم. پر مثال زه غواړم د هغه شخص سره د معلومیږي دا غواړم چې ایسته کوم ساده تخته دې راسي، چې راسي تخته دې پر مثال دیوال راسي. اوس که زه راسم هیلینګ برش وکاروم، په هغه کې ځینې ایرر ځینې غلطیانې رامنځته کېږي. هغه غلطیانې پر مثال که زه دا صحافه نه ښه کړم، کېدای ځینې بیکګراونډ سره ګډ وډ کړي، پر مثال داسې بله ستونزه رامنځته لکه تاسو ګورئ بیکګراونډ څه خراب کړي. نو دې دپاره نو زه به لومړی هماغه ساحه انتخاب کړم. دې دپاره به داسې کار وکړم چې لومړی به څه شي وکړم، هغه ساحه د میګنیټیک لیزر ټول په واسطه یو 3 اندازه 2 اندازه پیدر هم ورکړم یا 3 اندازه پیدر خو دا سلیکشن شاوخوا چې څه نرمي راسي، سلیکشن شاوخوا چې سره کم شي نرمي راسي. دغه ساحه به دا رقم په دې شکل سره انتخاب کړو. نور کوم څه اضافه ساحه انتخاب کې مشکل نه لري، خو چې کومه ساحه څه وکړئ انتخاب نه کړئ. هغه ساحه مې انتخاب کړل، سټمپ ټول راخلم، ساده ایس شارټکټ دی. الټ نیسم بل همداسې یو ساحه پیدا کوم چې دې سره ورته پر هغه باندې کلیک کوم، بیا راځم په دې ځای کې څه وکړم، هغه ساحه هغه رنګونه پیسټوم، کنټرول ډي سلیکشن است کوم تر ډیره حد پورې. بس موږ هغه ته نیمول سپیډر موږ څه کم کړل، که پیډر یو څه زیات کو نو دغه چې ګور د څه لږ فرق معلومیږي، دغه فرق بیا هم بیا معلوم نشي. سره مخلاصو تاسو نور په مختلفو ځایونو کې تاسو کولی شئ کلان سټمپ ټول څخه استفاده وکړئ په مختلفو ځایونو کې. نو د کلان سټمپ ټول مین هغه عمومي وظیفه دا ده چې د بل ځای څخه تاسو کاپي اخلئ، په بل ځای کې څه پکوئ پیسټوئ، او پاسه دغه ساحه خو بیا تاسو کولی شئ د میکسر ټول په واسطه موږ بیا وروسته سمج ټول یا بل ټول په واسطه کولی شئ دا څخه پاکئ یا د سلیکشن دقیق وکړئ، باقي کې انشاءالله څه به کېږي سمیږي. د کلان سټمپ ټول څخه وروسته پسې موږ پیټرن سټمپ ټول، پیټرن سټمپ ټول بس هماغه سټمپ ټول دی، خو دلته چې تاسو ټارګېټ ته ضرورت نشته ټارګېټ واخلئ، د ټارګېټ پر ځای باندې تاسو پیټرن پر هماغه ځای باندې اپلای کړئ. چې اپلای کړئ پیټرن، پیټرن څه ته ویل کېږي؟ ګورئ پیټرن که چیرې یوه نقاشي څو وار تکرار راسي، دغه نقاشي چې مثال یو بیکګراونډ جوړ کړي، یو ډیزاین جوړ کړي، دې چې ویل کېږي پیټرن ویل کېږي. ښه مثال یې دغه خامکي غاړې تاسو ټول لیدل، په دې کې یو ګل دی، پر مثال دا ګل څو وار تکرارېږي، دغه تکراردن د مثال د غاړې شکل دې ته موږ څه وایو پیټرن وایو. یا د مثال په ډول سره دا کاشي خښته که تاسو ګورئ دغه دیوالو کې کارېږي، پر مثال پر دې مځکو فرشو دپاره چې دا پر مثال ځینې خښته کارېږي، هغه معمولا یو سټایل لري، دغه سټایل څو وار یو سټایل څو وار تکرارېږي، دغه چې یو څه څو وار تکرارېږي دې ته پیټرن ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي پیټرن ویل کېږي. نو د پیټرن سټمپ ټول وظیفه دا ده چې تاسو پرې ځای کې کولی شئ چې پیسټ کړئ، پیټرن ولیکئ. پیټرن موږ دلته څو پیټرن لرو، هر پیټرن تاسو غواړئ په هماغه شکل سره کولی شئ څه وکړئ ترسیم کړئ. نور نو دا پرسا کلیک وکړئ، د پراپرټي کنټرول د برش باندې تاسو کولی شئ هغه د برش په شکل سره د پیټرن څه وکړئ پیسټ کړئ، هغه چې هر سټایل تاسو انتخابوئ په هماغه سټایل سره. یوه خبره بله شته، په برش ټول کې اساس باید موږ په سیټ منیجر ویلو، د پیټرن دپاره هم عین هماغه رقم په سیټ منیجر موږ لرو چې په هغه کې موږ جلا جلا پسټونه کولی شو پیدا کړو، او کولی شو چې نور پسټونه لاوډ کړو یا پر مثال ثبت یې کړو، دغه پسټونه یا په هغه طریقه باندې کولی شو د برش انسټالول مو زده کړل. هلته بیا موږ مخکې په پرسیټ منیجر کې په پرسیټ کې موږ برش فولډر ته دا وار بیا کمپیوټر فولډر ته ځو، پیټرن فولډر ته ځو، په هغه کې بیا پیټرنونه پیسټوو یا کاپي کوو. دلته نو راځئ تاسو کولی شئ مختلف پیټرنونه انتخاب کړئ، بیا کولی شئ هغه پیټرنونه څه وکړئ د لیاوټ کې پر هغه باندې کار وکړئ. پر مثال دا بیا بل پیټرن دی، دا مې راواخیست، دا راکس د ډبرو غوندې داسې پیټرن دی. وعلیکم السلام. په مختلفو شکلونو سره تاسو کولی شئ پیټرنونه دلې راواخلئ او پر هغه باندې بیا دلې کار وکړئ. سر مو خلاص دا د پیټرن سټمپ ټول وظیفه چې په واسطه موږ تاسو کولی شو په یو ساحه کې یو پیټرن ځای پر ځای کړو. دغه سره سره پسې موږ هسټري برش لرو. هسټري خو تاسو ټوله پیژنئ چې هسټري څه ته وایي، تاریخ ته ویل کېږي. هسټري برش وظیفه دا ده که چېرې تاسو په یو ډاکومنټ کې ځینې تغیرات راوستلي، مختلف تغیرات مو راوستلي، که غواړئ چې هغه تغیرات پر مثال تاسو څه وکړئ
بیرته عادي حالت ته راولي نو د هغه دپاره تاسو څه استفاده کوئ د هسټري برش څخه استفاده کوئ. د مثال په ډول سره داسې یو څه تغیر ما راوستل دی په دې ډاکومنټ کې، زه غواړم دا ډاکومنټ ځینې ځای بیرته خپل عادي حالت ته راولم نو د هغه دپاره چې زه استفاده کوم هسټري برش راخلم. نو د هغه دپاره هسټري برش په کوم شکل سره کاروئ، نور پراپرټي بیا د برش په شکل سره کوم برش کاروئ په کوم شکل یې کاروئ هغه راخلئ. هر ساحه تاسو انتخابوئ په هر ساحه باندې تاسو کار کوئ هماغه ساحه بیرته راولي او خپل هغه عادي حالت ته راګرځي. دا د چې وظیفه وه هسټري برش. د هسټري برش په واسطه موږ تاسو کولی شو یو ایمیج یو عکس خپل هغه عادي حالت ته بیرته څه وکړو ویې ګرځو. هغه تغیرات ټوله مکمل دی ځینې له منځه وړي اریز کوي او بیرته خپل هغه عادي حالت ته راګرځي. په دې ډاکومنټ کې چې موږ څه تغیر البته دا رقم به نو نه وي چې ما عکس یې وار سبس کړی بیرته عکس را خلاص کړم بیرته دې حالت یا په دې ډاکومنټ کې چې الان تا کوم تغیرات راوستلي که چې دا رقم وکړه چې دا ډاکومنټ د ثبت کړي بیا د بل وخت را خلاص کړي بیا هسټري برش کار نه کوي ځکه ستا تغیرات ثبت شوي دي. اوس مهال دا ډاکومنټ خلاص دی په دې خلاص حالت کې تا کوم تغیر پکې راوستلي که زه ایډیټ پکې کړي هغه ټول ایسته کوي هغه ډاکومنټ اول لیکه راوړي سره خلاصو. دا د هسټري برش هر څو تغیرات شو. بل بیا موږ آرټ هسټري برش لرو. د هسټري برش باندې وظیفه اجرا کوي خو دې بل زنده سټایلونه لري هغه دې حالت ته راولي خو زنده یو قسم سټایل کوي خو هغه تغیرات نه ایسته کوي تغیرات ایسته کوي خو عکس بیا قسم د سټایل کوي یو قسم آرټ باندې یو سټایل لري دا ور کوي خو تغیرات بیا نه ایسته کوي تغیرات نه پرېږدي کوم تغیرات پکې شغلي. د مثال په ډول که زه مکمل رنګ واړم اوس که زه آرټ هسټري برش راولم زموږ ډاکومنټ عادي حالت راولي او بیرته هغه عادي حالت راولي خو یو قسم سټایل یو قسم داسې ډیزاین ورکوي دغه مختلف ډول ډیزاینونه لري کوم ډیزاین تاسو کوئ هغه ځان انتخاب کړئ دغه ډیزاین په شکل سره زموږ ډاکومنټ بیرته خپل هغه عادي حالت راولي خو یو د دې بهتر فرق دا دی چې داسې قسم سټایل یو افیکټ څه پکې باندې اپلای کوي. د هغه څخه وروسته پسې موږ اریزر لرو. د اریزر وظیفه دا چې موږ په خپل امیج په خپل ډاکومنټ کې یو څه په کلیر کو پاکه کو. دلته یو خبره ډېره مهمه تاسو باید په یاد ولرئ کله تاسو یو عکس را خلاص کړئ هغه لایر معمولا د بیک ګراوند په نامه سره او بلاک سره چې سره لاک سره بیک ګراوند په نامه سره دا په دې معنی چې په دې ډاکومنټ کې تاسو نشئ کولای چې ځین تغیرات تر سره کړئ. مثال په ډول سره تاسو نشئ کولای چې دا ډاکومنټ کې خالی پکسلونه ولري شي ولري خالی پکسلونه ولري تاسو نشئ کولای چې دا ډاکومنټ د وجه څخه بل ځای انتقال کړئ تاسو نور تغیرات هم په دې ډاکومنټ د لایر په خواص کې راځي. نو تاسو لومړی کار چې دا کار اریز کوئ دا ډاکومنټ اریز کوئ تاسو باید د لاک څخه خلاص کړئ پر دې لاک علامه باندې کلیک کوئ د لاک څخه خلاصي بیا تاسو کولی شئ اریزر پکې کار کوئ ډاکومنټ چې غواړئ هغه کولی شئ پکې کار کوئ. اوس نو اریزر وظیفه دا ده چې زموږ کولی شو په خپل امیج کې یو ساعت څه وکړو کلیر کړو پاکه کړو. د مثال په ډول زه غواړم چې په دې ډاکومنټ کې یو خاص هڅه وکړم پاکه کړم نو هغه هڅه په اسانۍ سره څه وکړم پاکوم دغه وخت ستاسو لپاره کې داسې نه وي ګورې دا ساعت چې موږ پاک کړو کوم په فوټوشاپ کې هر وخت دغه رقم خامې خړې او سپینې جالۍ ودرولې دا په دې معنی چې دلته هېڅ شی نشته دا څه معنی په دې کې هیڅ شی نشته بس دا په دې ختم شي چې دا زموږ ترانسپرنت پکسلونه دي موږ دا په نشه سي سپین رنګ دا شی په دې ختم نور کې ځکه یو سپین رنګ کې واکس ولرم دغه سره بیا خطا وځو خدا رقم سټایل کوم ولې دا په دې معنی په فوټوشاپ کې ته په ډاکومنټ کې البته په واکس کې نه په عکس کې سبسو هغه بیا عکس دي او که عکس کې نو په ډاکومنټ کې نه دغه په دې معنی چې ته هیڅ شی نشته لکه دا راغلي دا صرف موږ ته د لاشودنې په خاطر دا شودل کیږي سر مخلاصو. نو اریزر کچیر ډاکومنټ لاک نو موږ کولای شو دا مکمل پکسلونه اریز کول لمنځه مکمل یسو خو کله کو به اریزر زموږ د ډاکومنټ کې ګوري په کلر پلیټ کې موږ دوباره کلر ول چې هغه ته فورګراوند کلر وای او لاندې رنګ چې هغه ته بیک ګراوند کلر وای. نو اریزر بیا زموږ ډاکومنټ ته بیک ګراوند کلر وکي کم کلر وکي بیک ګراوند نه ډاکومنټ اریز کوي نه خو کم کلر وکي بیک ګراوند کلر وکي. نو بیا د موډونه هم د چې په کوم موډ کار وکي د برش په موډ په شکل سره د پنسل په شکل سره که د بلاک یا څلورځلي په شکل سره کار وکړي د پینټ پر رقم کار وکړي د اریزر کوم ډول سره کار وکړي څونه اپسټي ولري اریزر څونه فلو ولري او د بل ټیک مارکس ته اریز ټو هیستوري ټیک مارک ورکړي د اریزر وظیفه نه اجرا کوي د هیستوري برش وظیفه اجرا کوي هیستوري برش وظیفه اجرا کوي اوس اریزر شو وظیفه اجرا کوي هیستوري برش وظیفه اجرا کوي چې اریز ټو هیستوري ټیک مارک ورکړي یعنی د تر هغه ځای پر اریز ک چې خپل هیستوري ته ورسیږي خپل هغه دل تر کوم ځای ته کې بیا اریزر وظیفه اجرا کوي دا د هیستوري وظیفه او دغه کمانډونه دغه څو شان دي کارونه د ماده طویل نه دي خدای وازي موږ په ټچ کمپیوټر کارولای چې هغه ټچ وي هغه کې به موږ تاسو کول دا شي کار کو چې هغه کې باندې مثلا یو د دې په برش په ځون ځای کې دا بیا د اپسټي د لپاره وای دغه کار کا پریشر کار کا معمولا د سکرین باندې چې تاسو ډېر پریشر وکاروي نو اپسټي د زیات او کم پریشر کم وکاروي اپسټي سره کم سي ډبل به د فلو د لپاره دی
وای کچیر موږ تاسو پر اټ برش یا پر مثال برش ډیر پر مثال کې کاجو الته د پر مثال فلو زیات سیو کې کم شي کاجو به د فلو کم سي دا بلم پم د شي کسر تاسو کول شي استعمال کې دا یوازې پرزنټ ټچ کم چن کې سایز د پاره کم دا ان کړو کې ډیک شکار سایز غټیږي کې کم شکار بیا سایز سره کم کې کمیږي دا د چې پر د څوز پایت راکې چې دا د برش سایز او ارته چې دا د ټچ مطابق ک ټچ ټینګ سو نو الته د برش هم سره غټ یا اپسټیر زیاته کم سي او ک پرشر کم سو بیا د کمینه ساتنه رسیږي دا برعکس نو دا یوازې په ټچ کم چن کې استفاده ورته نو موږ تاسو نس کارولای په اریزر کې خو نه ساده اریزر بل به موږ بیک ګراوند اریزر لرو ساده اریزر خو معمولا د برش غونډه کار کوي تاسو کولای شئ هر څه چې غواړئ هغه څه به ور باندې کلیر کې ور باندې پاکي کوي بیک ګراوند اریزر به سوز پاج راکي بیک ګراوند اریزر به وظیفه ده که تاسو غواړئ د ایمیج خ بیک ګراوند په اسانۍ سره لمن ځای چې پاکي کې دغه د پاره به چې کاروي بیک ګراوند اریزر ګوري که ساده اریزر سره واخلم برش څه غټ کم کله زه صاحب باندې پر مثال کلیک ونیسم راکاش کم بس هغه دایره کې شهر ځای اتوماتیک سبا کېږي کلیر کېږي پاکيږي په دایره کې چې هر سهار ځای سبا کېږي کلیر کېږي پاکيږي بل کوم معنیات بل کوم څه خو بیک ګراوند اریزر به دار کوم وظیفه نه اجرا کوي بیک ګراوند اریزر عین اندغه اریزر خلش توپیر لري توپیر دادی د خپل مابینس کې مثبت علامه لري کوشنی د مثبت علامه چې تاسو پر هر رنگ باندې ونیسئ کوشش کوئ چې د ریواز او ریواز هغه رنگ ډیجیټ کړئ نو په دې خاطر د بیک ګراوند اریزر وایي د بیک ګراوند له منظور د پټ تاسو څخه بدل ګورئ ته ډیره حد پر دې کوشش کوئ چې واز کم رنگ ډیجیټ کړئ هغه شین رنگ ډیجیټ کړئ دا نور رنگونه ډیره حد پر دې سبق کې پرېږدئ نو په دې خاطر د شور کېږي بیک ګراوند اریزر د بیک ګراوند اریزر په اساس تاسو کولای شئ په اسانۍ سره د یو ډاکومېنټ څخه هغه بیک ګراوند یا کوم اضافه رنگ تاسو په بیک ګراوند کې ودرې کوئ چې هغه لمن ځای شي نو دا هغه د پاره به څه استفاده کوي د بیک ګراوند اریزر څخه د ګور د تور رنگ سره ډېر کار نه لري هغه نه پاکي خو بيخي یو خبره ستا دا رقم تاسو بيخي د مثبت علامه تر واړو باندې مجبور دي ډیلیټ کړي او کوم چې هغه علامه نور تر ډولې د رنگونو سره کار نه لري واز کوشش کوي چې خپل په نشه سوي رنگ څه پوکي لمنځه یوسي سم کلاسو یا ګوري اوس دلته ګوري په دې ځای کې زرا زما دلته کلیک نسم را کښومه ګوره ته ډیره حد پر زړه تور دغه درخت رنځې سره خورلې نه کړلې په خاطر ده چې د مثبت علامه ټارګټ شین رنگ دی کوم رنگ دی ټارګټ شین رنگ دی د کوشش کوي چې واز خپل ټارګټ سبو کې لمنځي سي ټارګټ نو په کومه ساه کې ټارګټ د مثبت علامه پر هر ځای باندې و د ټارګټ سو تر کومه ځای پرې رسیدي د شاوخوا دایره کې چې هر څونه هوا باغ کې رسیدي دا د بیک ګراوند اریزر چې په اسانۍ سره تاسو کولای شئ د یو رنگ بیک ګراوند د عکس بیک ګراوند په اسانۍ سره سبو کې ځنې اریز کې ځنې لمنځي یوسي دا د بیک ګراوند اریزر وظیفه د بیک ګراوند اریزر څخه راوځه بس بیا موږ ماجیک اریزر لرو د ماجیک اریزر د مخه تاسو یو بشي ماته په یاد کړئ چې تاسو بزای کیا ماجیک وان ټول زه په څو درلودل څو زه پاتې درلودل څنګه اتومات کوي نو کویک سلیکشن ټول به څو زه پاتې راکو ګورئ ماجیک وان ټول تاسو پر ورنګ باندې کلیک کوئ غرنګ چې هر ځای وو پر هغه ټالرنس چې څومره ټالرنس کړ په هغه ټالرنس هغه رنګ څه پکوي انتخابوي په دې کې کنټیګوس ټیک مارک کړو خو دوامدار رنگونه انتخابول په ګټو کنټیګوس ټیک مارک نور کړی نو به چې هر ځای هغه رنگ هغه ټول څه پکوي انتخابوي هغه ټالرنس تاسو کړیو ماجیک اریزر هم همدغه اوس پایځ راکې خو دې اګه سلیکشن و د تاسو په یو رنگ باندې کلیک کوئ هغه رنګ چې هر ځای هغه څه پکوي ډیلیټ وي دا تر ما به توپیر سره مخلاصو هغه رنګ می ډیلیټ کړم یو بل نو ولایت جوړوم په دې بل لایت کې په مثال زغوان چې خپل عکس ته پر مثال زغوان چې رنگ ورکم د مثال په ډول غوړم داسې رنگ ورکم هغه به زما خپل اختیار چې مثال هر ډول رنگ وغوښتل رنگ څه پکول باندې اپلای کوم چې دا په ان شاء الله بیا موږ نن به ګریډنټ یو څو پیژنو سبا د خیر د شبي پرز ان شاء الله په ګریډنټ باندې سم ډول سره کارو چې ګریډنټ سوز پیدا راکې او چې د فار استعمالېږي نو هغه صحابه ډیجیټ کړل اوس کولای سم د بیک ګراوند کې هر ډول تغیر شو غواړم هغه راولم ځکه دا لایر خو لوړ لایر دی په لوړ لایر کې وازم موږ دغه د درختو د غرونو عکسونه لرو او په لاین لایر کې موږ مکمله منظر لرو نو دا کوم مثال لري چې د پر مثال د غلان چې هر صحای ایواز د غلاند لایر د لوړ لایر څخه لاندې هغه صحای ښکار کیږي هغه نه ښکار کیږي ټول خو شي نشته ځکه هغه مرسته وکړل اریز مکړل چې په واسطه د ماجیک اریزر په واسطه ماجیک اریزر کې ان شاء الله ستونزه نشته کله مې کنټیګوس ټیک مارک لرو کنټیګوس ټیک مارک موږ کړیو یعنی هغه رنگونه ډیجیټ کړي سره وصل وي سره پر لپسې وي او ټیک مارک زسته کو به هر ځای مغرق چې مشکل قرباني کو هغه ټول څه وکړي چې او یو بل خبره څه ټالرنس نو د رنگ د اریزر شدت دی تر ډیره حد پر رنگونه ډیجیټ کې قدر لږ حد پر د لږ وخت پورې هغه شدت په کومه اندازه سره لاغه څخه وروسته پسې ګریډینټ لرو ګریډینټ ګوري د غزنی رنگونه ته ویل کیږي پر مثال
لمر چې لویږي تاسو پام باندې کړی په لاندې هغه د سور کم رنگ لري کرا کرا جړې پر مثال جړ څخه به کرا کرا بیرته بشنه رنگ باندې وسوي دا رنگونه چې مسلسل ډول تبدیلی دته شوی ګریډینټ وای چې ورته وایي ته ګریډینټ وای دا ګریډینټ رنگونه تاسو په هغه ټکرانو په دې پردو په دې شانو کې ډیل دي نو که تاسو غواړئ چې همداسې یو ګریډینټ په خپل خوښه جوړ کړئ او هغه له استفاده کړئ چې څه استفاده کوئ ته ګریډینټ ټول استفاده کوئ ګریډینټ ټول راخلاصوئ ګریډینټ ټول چې راخلاص کړئ دلته د ګریډینټ ډولونه دي نو کوم ډول ګریډینټ تاسو غواړئ هر ډول ګریډینټ تاسو غواړئ د لیک لیک باندې نصیب به تاسو کولای شئ هغه ګریډینټ سبو کې ترسیم کړئ مختلف رنگونه تاسو کولای شئ په اسانۍ سره سبو کې ترسیم کړئ او دا رنگ ما ترسیم کړئ نو راځم اریزر راخلم اریزر به ساده اریزر واخلم او اریز سټیټیک مارک ورکم اریز سټیټیک مارک ورکم یو بل کار وکم د اریزر اپسټی سره کم خام به کم تقریبا 20 پیسه سو پیسه ده 20 یو واره بیسل پیسه ده کم په دې ځای کې د برش هارډنس به څه کم وکم څه به کم یو څه به نور هم کم د دې هارډنس کم کې دا هم په خپل د حالت راولو او په دې ځای کې په دې شکل سره او یو بل کار به هم وکم اوس بنو اپسټی به څه خام کوم پر مثال سلور اویا چې اپسټی می اویا کول نو په دې ځای کې به یو برش کار کوم باندې کار کوم یو برش بیا براس اپسټی به څه کوم تقریبا 40 بیا په دې ځای باندې یو برش کار کوم او بیا په دې ځای باندې برش او بیا اپسټی یو څه نورم خام کوم تقریبا 3 بیا براس مې په ټول باندې به څه کار کوم تیز رنگونه سمپل ساده داسې تیز رنگونه مصبوب ټول څخه تکلیف کوم څه سبق شکیم نو ګریډینټ به ان شاء الله موږ سبا د خر څنګه موږ په خپل خوښه ګریډینټ جوړو څنګه موږ دغه پر پټی کې تغیرات راولو د نور تغیرات په ان شاء الله به موږ سبا د خر په ګریډینټ د شبي پروز ان شاء الله په ګریډینټ کې وایو ته دې زم خو ان شاء الله پښتون نستم